د بدوي ژوند طالبانو ټول قومي ژوند وي. بدوي ژوند په قومونو باندې ویشل سوی ژوند وي. ځکه په بدوه کې چې ژوند کوي هلته چې ژوند د چا ژوند نه وي، قبیلوي او قومي ژوند نه وي، طالبانو ژوند نه تېرېږي. دا رښتیا یو حقیقت ته طالبانو تاسې اوس ورته ګورئ. په افغانستان کې هغه ولایتونه چې خالص بدوه پې باندې غالب وي طالبانو، هلته ته پوښتنه وکړه چې ژوند څوک ده. افغانستان کې ډېر لرې ولایت طالبانو هلمند ده، روزګان ده، بادغیس ده، فریاب هم ډېر لرې ده طالبانو. څنګه د ژوند به په فریاب کې ژوند څنګه د قومي ده که نه؟ قوم پرستۍ دا ډېرې پالل کېږي پکې. هلمند مولانا هم داسې که نه، بادغیس ته چې لاړ شي، روزګان والا نه چې پوښتنه وکړي، یا هغه پکتیکا ولایت کې چې پوښتنه وکړي که نه، هغه غرنۍ ولسوالۍ څنګه دي مولانا؟ په قومونو باندې ژوند د طالبانو. ولې طالبانو ابن خلدون څومره ښه خبر کړي، انسان څه د طالبانو دوه مرعاو کې خوشي کوي. یوه مرعا څړځای د شرونو ده، یو د خیرونو ده. یو چې کې طالبانو داسې ځای ده چې خیرونه ډېر ورته راځي، یو داسې ځای ده چې شرونه ډېر ورته راځي. انسان خالي د فطرت والا انسان ته کې خوشي که له خیر نظر ډکېږي که له شر نه. څومره لویه علمي خبر ده طالبانو. تاسې دا زده کوئ انسانان د کم فطرت والا خلک وایي، د فطرت والا خلک چې لا یې ذهنونه خالي وي، ده ته اسباب داسې یو ماحول جوړ کړه ورته چې ټول د شر اسباب ورته راځي. دی په لږ وخت کې د شر ډېر زده کوي. او لکه ما تاسو ویلي انسان ابن العوائد د طالبانو، ابن طبیعت نه ده. انسان د طبیعت زوی نه ده. کوم شیانو سره چې دی ډېر پیکېږي همغه د طبیعت ګرځېږي. یو انسان د لا خالي ذهن ماشوم انسان ده، داسې یو جت یې بوځه چې هلته ژوند ټول د شرونو ژوند ده. ډېر لږ وخت یې طالبانو هغه د شر اسباب ډېر لږ وخت کې دی له چا نه ډک شي، د شر نظر سړی متاثر کېږي. او یو انسان راواخله هغه چېرته ویسه، داسې جته یې ویسه چې هغه ټول خیرونو نه ډک ده، نو هلته د خیرونو دروازې پرې راخلاصې دي، نو دا انسان څومره وخت کې متاثر کېږي؟ ډېر وخت نیسي. ابن خلدون وایي والشر اقرب الخلال الیه. الله انسان په دوه طبیعتونو پیدا کړی، تبایع د انسان خیر و شر دواړه سره. وهدیناه النجدین فالهمها فجورها وتقواها. ابن خلدون وایي انسان ته ما د خیر الهام هم کړی یم، د شر. داسې اسباب و عواید، هغه عواید چې د شر وي په هغه کې خوشې که، هغه عواید چې د چا وي د خیر وي په هغه کې هم خوشې که. انسان د کوم عواید زر ورځي؟ شر. ښه طالبانو علمي خبر ده ومومنله. اوس تاسې فکر وکئ د موږ په حضارو کې دا مسؤلیت د علماو ده. د موږ په حضارو کې د حضارې په ژوندونو کې یا ټول افغانستان په ژوند کې د شر اسباب ډېر وي که د خیر، خصوصا نن د موبایلو زمانه چې راغلې ده، چې د شر اسباب ډېر دي. او که ته وایې دا زه نه منم، ګوره انسان الله په دوه طبیعتونو پیدا کړی، له عوایدو د شر نه متاثر کېږي، د خیر نه، خو ډېر چې متاثر کېږي له چا نه متاثر؟ د شر نه. نن طالبانو تاسې فکر وکړئ ټوله کفري دنیا مسلمانانو ته، اسلامي هېوادونو ته عواید د شر متوجه کړي. موږ یې څومره اندازه مقابله کوو؟ مساوي مقابله کوو؟ ګوره چې یو سړي ته عواید د شر هم راځي د خیر هم راځي، بیا هم دی شر پرې غالبه کېږي، ځکه نتیجه تابع د خاصې ارزل وي. نن موږ دغه مقابله چې د شر دروازې راخلاصې دي، تنها د میډیا له ادرس نه، تنها د میډیا له ادرس نه د هغې په نیمایي مقابله کوو. چې نیمایي وکړو بیا هم کمه ده. ولې؟ ځکه د شر باید موږ څومره اندازه طالبانو عواید د خیر راپېښ کړو، راخوشي کړو چې شر مغلوب وګرځوي. راته وایې که نه؟ اوس طالبانو مثلا کېدای شي یو ملا ته دا سوال پیدا شي چې ته درس وایې نو ویډیو ولې کوې؟ دی دغه ته خوشحاله دی چې ملایان ځان مشهوره کوي. داسې نه ده طالبانو، دی مقابله ده. مقابله چې کوي عواید د خیر هم شته، عواید د شر هم شته. دا څوک ده؟ بدیله مقابله به کوي. بدیله مقابله په چا باندې کېږي؟ عواید د شر باندې ځان غالب که موږ ځان غالب کړی، علماو خپل مسؤلیت ادا کړی. خبر خو پوهېږي که بالفرض دغه عواید د شر څومره دي، تنها چې مساوي هم انشاءالله مقابله کېږي، بلکې باید په دې من کفایتونه که عواید د خیر له عواید د شر نه باید څوک. زه نه وایم طالبانو علم وایي، ابن خلدون وایي رحمه الله، الله عز وجل دې په ده باندې. اوس ګورئ طالبانو انسان په دې طبیعت کې د انسان پرته څوک ده؟ انسان په طبیعت کې طالبانو شر پروت ده. ابن خلدون دلته یو شعر راوړي. موږ اصلي مدعا خو دا وله ولې د قبیلوي ژوند کې څوک ده؟ نه، عصبي ژوند ده، قوم پرستي ژوند د بدوي کې. ولې هلته دا ژوند څوک نسي کېدلی؟ غیر قومي ژوند ولې نسي کېدلی؟ مثلا یو قوم د افغانستان غټ قومونه جنوب کې دي، که د اسحاق ځای، نور ځای، الکو ځای، اڅک ځای، که نه دا غټ غټ قومونه هغه طرفونو کې پراته دي. نو هلته طالبانو چې هغه قومونو کې یو وړکه یو سړی ورسي که نه، نو هغه هلته وده نسي کولی. کوی سي که ښه ملا سي نو تقریر ته دې هلته نه پرېږدي. بیا وي دا څوک ده؟ نه یې پرېږدي ودې ته طالبانو. دا د انسان طبیعت و فطرت ده.
والظلم من شیم النفوس، ظلم دا طبیعت د نفسونو ده. فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. که یو څوک دې ولیده چې طبیعت یې داسې جوړ شوی چې ظلم یې نه کوو، نو په دې پوه شه دا یو علت لري. علت ولټوه. څومره عجیبه خبر ابن خلدون. انسان طبیعت څوک ده؟ د ظلم د تعدا ده. کوم شي ته چې د انسان سترګې ور اوږدې سولې لاس یې ور اوږدېږي. ابن خلدون وایي یو سړی دې ولیده ډېر ښه موټر ورسره ده، سترګې دې ور واوښتلې ور اوږدې سولې، اخر د لاس ور اوږدېږي که نه؟ د رعای خلې غصب کوي او ظلم پې کوي که نه؟ په یو وطن کې یوه حسینه جلۍ ده، ودې لیدله، سترګې دې چې ور اوږدې سولې چې زورور وي، لاس دې ور اوږدېږي، غصب کوي، تښتوي، وړې په زور یې ځان ته ودوي. دا که نه؟ کله چې د انسان سترګې چاته ور اوږدې سوې، یو شي ته لاس یې ور اوږدېږي. بیا ویې ګورئ، دا یو علمي حقیقت ته طالب. ها اوس تاسې فکر وکړئ، د انسان طبیعت شی ده. والظلم من شیم النفوس فإن تجد ذا عفة. که داسې یو سړی دې ولیده چې ظلم یې نه کو، فذلک لعلة، ابه یو علت موجود وي. علت به دا وي طالبانو، دینداري به په دې سړي کې راغلي وي. دین هم سړی له چا نه ساتي؟ د ظلم نه ساتي. ساتي که یې نه ساتي؟ ظلم دا د انسان طبیعت ده. ته چې کله غواړې چې د ظلم نه کوي، دا ضعیفت پیدا سوی، خامخا د علت. اوس علتونه درته وایم. تا چې له ظلم نه منع کوي، درې علتونه دي. دین، دینداري او دیانت هم سړی له چا نه منع کوي. یو چاته چې الله دین ورکړی وي، طالبانو ظلم نه ترې نه کېږي. که نه؟ موږ ولیدله طالبانو کله چې افغانستان کې الله فتح راوستله، یعنې باید هغه مظلومانو ته 20 کاله وژل سوي زندانونو کې، هغوی طالبانو داسې کار کړی وای که نه چې یو په 10 چنده باندې بیرته خپل قاتلان وژلي وی، لا به یې زړه یخ سوی. ویې کړل ولې طالبانو د ظلم نه ځان وساته؟ دین په باندې غالب سو. والعفو خیر، عفو خیر ده. نو دین نه دا تاثر راغی. که دین نه وای طالبانو، رښتیا وایي که یو سړی دین ته قائل نه وای، دین ته منقاد نه وای، نو دا امر به منلی و. د چا د وجې نه یې ومنه؟ د دین د وجې نه دا امر ومنه. نو ظلم نه چې سړی خلاصي یو څوک. دویم طالبانو حکومت ولی، حکام. کله چې د حضاري ژوند کې ته ژوند کوې، نو د حضاري په ژوند کې ظلم نسې کولی. نو دلته چې تا ظلم ته نه پرېږدي، هغه حکومت ته پولیس دې ګیر کوي، محکمې ته دې بیایي، زندان ته دې اچوي، قصاص در باندې جاري کوي. نو رښتیا وایه تا چې له ظلم نه منع کوي، د حضاري په ژوند کې دې څوک منع کوي؟ حکومت، که نه؟ یو که داسې چې حکومت په خپل ابن خلدون وایي چې باچا په خپله ظالم سي، نو هغه بېله مسله. اما چې حکومت که حکومت وي چې تا له ظلم نه ساتي، تا طبیعت انسانانو طبیعتونو کې ظلم پروت ده. له ظلم نه چې انسان خلاصېږي، په چی خلاصېږي؟ په حکومت ولۍ باندې. لکه نن سبا چې الحمدلله د افغانستان خلک انشاءالله 1% له ظلم نه څنګه دي؟ هغومره خود کېدی سي انسانیت له ظلم نه خلاص دي. علت یې چی د طالبانو؟ حکومت ولۍ. ښه حکومت ولۍ د طالبانو. انسان په طبیعت کې ظلم پروت ده، نو ظلم نه چې الله عز وجل سړی خلاصي، په چی خلاصېږي؟ والظلم من شیم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. که عفت والا دې پیدا کړ، نو داسې مه وایه چې دا طبیعت کې ظلم نشته ده. ظلم چې نه کوي، یا به دین او یا حکومت نه ډارېږي. او دریم طالبانو د بدوي په ژوند کې، د بدوي په ژوند کې طالبانو چې بیا ظلم نشي کالته حکومت نه یي که نه په بدوه کې. دا 20 کاله طالبانو د افغانستان په اطرافو کې حکومت و. ملک الطوایفي مثلا د اسلام نه مخکې په عربو کې حکومت نه و. طالبانو هېڅ حکومت نه و. هره قبیله ځان افغانستان باندې ډېره بچایي ملک الطوایفي تېره سوې ده. تاسې د افغانستان تاریخ وګورئ، موږ د افغانانو یو وخت کې چې خالص بدوه کې ولو، بیخي څوک ونه د بدوي. دا اوس طالبانو د پاکستان قبایل څه دي چې ورته وایي قبایلوي ژوند، که نه د پښتونستان د پښتانه طالبانو دا تر دا اوسه پورې په وزیرستان که تاسې فکر یې له اوس د امریکایانو په دې اشغال کې پاکستان حکومت وزیرستان چې دا قبیلوي ژوند و دلته. ما خپله په وزیرستان کې داسې په یادېږي د 2 قومونو خپل منځ کې جنګ و، یو وزیر ول یو دوړ ول. طالبانو 2 قومونه ول. موږ هلته د حقاني سي مدرسه کې منبع کې، نو هلته د دوی جنګونه ول خپل منځ کې، پوستې یو د بل په ضد باندې جوړې کړې وې، سم جنګونه ول. طالبانو غټې خرچې به خپل منځ کې قومونو باندې جنګونه ول. دا حکومت دلته سلطه نه درلودله، همدې امریکایي اشغال کې په وزیرستان باندې تسلط پیدا کړ. د افغانستان کې د پکتیا طالبانو دا ژوند قبیلوي ژوند و، دلته حکومت نه و. دا خلک ماپ ول. طالبانو کوم قومونه چې دلته پراته دي، زازي، منګل، زدران، دا ټول ماپ خلک ول. عسکري نه ول، حکومت ترې ډارېده، په دوی باندې څوک ژوند نه کوو. تاسې جنوب کې نو ماته معلومات نشته چې هلته به څنګه حال سپین ږیرو نه مو څه اورېدلي دي، چې هلته به څنګه حکم و. طالبانو قبیلوي ژوندونه ول. نو دا قبیلوي ژوندونو کې حکومتونه نه ول. نو چې حکومت نه ول، سړی خو چې له ظلم نه منع کوي، د انسان په طبیعت کې ظلم ده، له ظلم نه یا دین منع کوي یا حکومت. هلته د بدوي په ژوندونو کې خو څوک نه ول. هلته سړی له ظلم نه څوک منع کوي؟ قبیله. کله چې ته مظلوم سې، ظلم در باندې کوي، چې ته نعره وکې، خپل قوم ته غږ ور وکړې، نعره ور وکړې، هغوی دې تا نصرت ته راودانګي، نو بیا تا باندې، نو تا چې له ظلم نه هلته طالبان. اوس تاسې فکر وکړئ د افغانستان په قومونو کې که نه، مثلا ته راجګېږې، یو سړی ده په یو قوم کې، هغه وزنې، نو په هغه ظلم کوي،
خو دلته ته په دې پوهېږې که زه دته واسم دی خپل قوم ته نعره کوي چې خپل قوم ته نعره وکړله نو کار نه ورکوي هغوی نصرت ته رادانګي نو بیا ظلم نه پې باندې کوي ظلم ولې نه پې کوي د قوم نه ده دک نه څو ښه مثالونه راته په یاد دي طالبانو خو د دې په خاطر باندې چې نه مناسب بلم چې د میډیا له ادرس نه خپاره سي طالبانو هسې د وضاحت دپاره مثالونه که بیا سبق خلاص دی به درته ووایم نور تاسې فکر وکړئ هغه وطنونو کې چې هلته قبیلوي ژوندونه دي هلته که حکومت هم نه وي دیانت هم وي د قوم د ډار نه څوک نشي کولی مثلا زه به درته ووایم یو لږه مثالونه چې هغه پروا نه کوي مثلا یوه نجلۍ ده حسینه نجلۍ ده یو سړی د ظلم اراده لري چې هغه نجلۍ وتښتوي په زور یې وکړي خو ظلم سو دا که نه خو نیکه وي چا نه ډارېږي قوم نه ډارېږي ځکه دی وایي چې ټول قوم مې بیا په هغه مظلوم سړی غږ وکړي ټول قوم یې نصرت ته راډا نو د انسان طبیعت څوک د طالبانو ظلم والظلم من شیم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم فلعلة لا يظلم علت شی ده قوم د قوم په بدوي ژوندونو کې حکومت نسته او ټول خلک خو دیانت موجود نه وي طالبانو لکه د حضارې په ژوند کې ټول خلک چې ظلم نه کوي دیانت وي یو څه خلک چې په حضاره کې ظلم نه کوي دیانت وي یو څه خلک چې ظلم نه کوي هغه د چا نه وي حکومت د ویرې نه وي د بدوي ژوند کې یو څه خلک له دیانت نه متاثر وي نور خلک چې ظلم نه کوي هغه له چا نه متاثر وي نو که ته داسې یو سړی هلته لاړ سې چې هلته قوم ونه لرې چې قوم ونه لرې نو دسې در باندې راجګېږي لور دې په زوره کوي تا نه ډارېږي سړی قوم نه لري دا که نه رښتیا وایي لولا رحتک لرجمناک لوط علیه السلام ته یې ویلې که نه که د تا قوم نه یې موږ به ته سمسار کړی وي قوم د وجې نه څه ورته ویلی سو اوس رسول صلی الله علیه وسلم ته طالبانو دوی اراده درلودله چې رسول علیه السلام شهید کړي خو طالبانو قریش خپل منځ کې قبیلوي ژوندونه ول ډېر قسمه قسم بنو هاشم چې د نبي علیه السلام قوم و هغوی ژوند قبیلوي ژوند هلته حکومت نه و طالبانو مکه کې باچایي نه وه مدینه کې باچایي نه وله هلته قبیلوي ژوند هر قبیله بس خپله باچا وله نو دا قبیلوي ژوندونو کې دا ظلم مخه چې نیولې وه چا نیولې وه قوم به دې چې درلوده طالبانو اوس بنو هاشم و بنو مطلب خپله د نبي علیه السلام تره د نبي علیه السلام د قوم هغې کله ایمان راوړي خو بیا هم د قومیت په لحاظ باندې هغه عصبیت او نصرت ته ورډانګل کوي نه ورډانګل 3 کاله چې په شعب د ابي طالب کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بندیز لګېدلی و په ټول شعب د ابي طالب باندې د څه په خاطر باندې دغه قوم باندې ټول قریشو د مکې بندیز لګولی و دوی خو مسلمانان سوي نه ول که نه ایمان خو یې نه و راوړی ولې بندیز پرې لګولی و هغوی ولې په ځان باندې دا دومره سختي ګاللې وله قومیت د دوی په قوم کې یو سړي باندې چا ظلم کو ټول قوم نصرت ته رادانګلي ول په بدو کې بدون د عصبیت او د قومیت نه ژوند کېږي نه طالبان اما په حضارې کې بیا کېږي اوس دغه کلي کې به طالبانو 500 ډېر قومونه پراته وي که ته داسې پوښتنه وکړې ته مولانا د کومې ولسوالۍ په فاریاب کې کوم ولایت اصل هلمند د کومې ولسوالۍ نوزاد کې ټول قوم څوک پروت دی یعنې دا غټ قوم څوک دا مولانا تاسې ولسوالۍ کې غټ قوم څوک پروت دی ولسوالۍ کې پکتیکا مولانا ځکه تاسې ژوند لږ ډېر بدوي غټو کې څوک دي سره نه دا په غټه کې څوک کېږي دا قوم سلیمانزي دي فرا مولانا تاسو کې قومونه څنګه دي ځکه ژوند بد وده مولانا وایه روزګان ولا یعنې طالبانو دلته ته اوس پوښتنه وکړه دې کلي کې پوښتنه وکړه بیخي چېرته هم پوښتنه مه کوه دلته دې مجلس کې ناستو نه پوښتنه وکړه دلته چې دا مجلس کې ناست چونکې دا حضاره ده څوک یې په غږېږه غټه کې څوک راځي وایه نورزی وایه نیازی ګوره طالبانو داسې قومونه بدلیږي په حضارې کې بیا ځکه دلته د ظلم مخه چې نیول کېږي حکومت او دیانت یې نیسي په بدوه کې چې نیول کېږي هلته قبیله وي هلته بېلې قبیلې نه هېڅ ژوند نه کېږي خو کرا طالبانو چې ژوندونه حضارې طرف ته روان وي بیا څوک ژوند چې کرا حضارې طرف ته ځي بیا د قومونو نه خبر له قومونو نه کرا راوځي اوس د کابل په ښار کې چې قومونه داسې غټ قوم یو چې پروت ده یو کلي کې یو جومات کې ټول قومونه د افغانستان ته څوک یې په قوم